ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ډاکټر عبدالله کوو. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وایي د کمیسیون له لوري د پایلو اعلان ورته د منلو نه دی. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي تر هغه چې کمیسیون د دوی غوښتنو او پوښتنو ته ځواب نه وي ویلی باید پایلې اعلان نه کړي. د ده په خبره که کمیسیون د دوی غوښتنې بررسي نه کړي او د ټاکنو پایلې اعلان کړي نو پایلې ورته د منلو نه دي. ټاکنو کمیسیون وایي د لومړنیو پایلو اعلان ته تیار دي. دغه کمیسیون ویلي چې د لومړنیو ټاکنو پایلې پر میز پرتې دي او نن یا سبا به دغه پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي اورنګزیب ویلي په دقیقه توګه نشي ویلی خو نن یا سبا به دغه پایلې اعلانیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 7 ولایتونو کې بیا شمېرنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې خو دوی بیا هم تیار دي چې پایلې اعلان کړي. د ټاکنو سره پاتې کیږو. د نمایندانو شورا نن یو ځل بیا خبرې ناسته کړې او د ملي مشارکت حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند حکیم تورستن وایي چې د افغانستان ژغورنې لپاره دا شورا جوړه شوې او غوښتنه یې دا ده چې د ملي مشارکت حکومت دې جوړ شي. دوی هم دا راز په خپلو خبرو کې وایي چې د ټاکنو په بهیر کې تېروتنې روانې دي او درغلۍ پکې شوې ده. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې تورن کړی چې د یو ټیم یا نوماند لپاره کار کوي او د هغه لپاره یې هر څه کې ګوتې وهلې دي. حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د کابل ګارنیزون د عمومي قومندانۍ سرتېرو سره د لیدنې پر مهال ویلي افغان ځواکونو وښوده چې افغانستان به هېڅکله ماتې ونه مني. محب کابل کې ورانکارو بریدونو د مخنیوي لپاره د کابل ګارنیزون سرتېرو هستې ستایلې دي. هغه ویلي د کابل امنیت د ټول افغانستان امنیت دی. که چیرې پلازمینه نه امن شي تاثیرات یې ټولو هیوادوالو ته متوجه کیږي. حامد کرزی د امریکا بې حسابه لګښتونو فساد او جګړې پراخې کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر په جګړه ولګول خو افغانستان ته یې ګټه ونه رسوله. په آخر کې د نن ورځې یو حساسه موضوع راخلو. نن کرکټ بورډ پخوانی کپتان اصغر افغان بیا کپتان اعلان کړ چې د کرکټ بورډ دغه پریکړه د ګلبدین نایب له کلک غبرګون سره مخ شوه. د ملي لوبډلې پخواني لوبډل مشر ګلبدین نایب وایي تر هغې چې اصغر افغان کپتان وي زه په ملي لوبډله کې نه لوبېږم. ګلبدین نایب نن د خپل فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه له ولس سره د کرکټ د ستونزو په اړه وغږېد. هغه ادعا وکړه چې اصغر نبي عاطف مشل او ځینو نورو کسانو په تېر نړیوال جام کې له افغانستان سره خیانت کړی دی. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.